تو د پورا ګنټه وخت چې سړی خلوص نه کې د تو شزه د تو وړکی د تو ورنه د تو پلورو د ګنټه بعد به دغه ریزلټ وخلا ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دوستوں نے دا خبره برملا و دا ټول خالتا دا اعلان کو چاہتی خیل ډیر پستی کای کوم دای د جنگینا د جګړنا ډیر لره پاریږي نن مې دا ټیپکو خستای دی د شاله مجبورای مې وخستای دی. دا خبره مې دا اوروي چې هغه ګیدار دا یا مزرای یا څوک دا د مو عزیزون چې دا څومره هده طالب په نوم باندې لګیاي کاجره دا تو جهاد وی چې ته به ګناه به کسوره خلک زوروا څوک لولوا او څوک مړوا دا زدا کا میشته پاته ولګدا چې پر دې مونږه چې پوښی رخ شهنه دا میشته پاته ولګدا خدا اعلان مې دا ټول اوروي چې څومره هده طالب په جمعه کې د مو څنګه دای پښتمینا باندې خلوص نه یې دا اوروا تو د پورا ګنټه وخت چې سړی خلوص نه کې دا اوروا چې څومره د مو د جهاد په نوم باندې لګیاي او د مو د خوري د تو شزه د تو وړکی د تو ورنه د تو پلورو د ګنټه بعد به دغه ریزلټ وخلا شکا چیرته هوي ای مرزای مې دا اوروي دا اعلان چې کچره خامخه بیا تو تابوا بیا چې ټیپکر نه خاتون نه کې میشه پایوار باندې غون مړ شي ویلې چې د مو د شزه کی ذکرې مو د شزه کی ذکرې ته خو د مکه نه روغلا جهاد کې دا غیرت درته وښیا ته مړه ډم یې ډم کته ډم نه وای ته درته نه وای کی ذکرې دا خبره یو دا وسوته چې عزت به د خراب کې عزت او عزت مې د ګوتر وړلې د مو شزه د پروړو باندې کی ذکرې خو ته دغه خپل شزه پښتنه وکړه چې زه به دغه سره کی مال کو دا لول غره تا ورته کا ګنټه ټیم ده شو دا ته ورته کا میر غون وقفي کنه و برملاز ورته وښیا دای نه نور د ټمینا نشته پکې دا خبره سره نوٹ کا والسلام.